سلامونه د کېډاټ د یوټیوب د نړۍ درنو لیدونکو زه کرن خان یم او څومره ملګرو چې هم زموږ یوټیوب تر اوسه پورې سبسکرایب کړی دی د هغو ټولو منندوی یم. کولی شئ چې په پنجداره زلمي کې زلمي پنجداره کې زموږ سره 15 رنګه زلمي پنجداره سپلای ده. تاسو که د نړۍ په هر کونج کې نو مونږ ته آرډر راکولی شئ. مونږ په سپلو کې بیا په پنجدارو کې دغه 15 رنګونه لرو. بیا زموږ سره نور چې کوم رنګونه دي هغه په عکسونو کې تاسو لیدلی شئ. دغه شانتې د ماشومانو پراکس راغلي دي زموږ سره ډېر مزیدار ډېر ښایسته ده. د ماشومانو پراکس دي په 3 رنګونو کې د 4 کالو نه واخله تر د 10 کالو پورې د ماشومانو لپاره دا ښایسته رنګونه راغلي دي. دا په کېډاټ کې تاسو لیدلی هم شئ. د خپلو ماشومانو لپاره پکې رنګ هم خوښولی شئ. او بیا مونږ ته چې تاسو د نړۍ په هر کونج کې هر ګوټ کې یې نو مونږ ته آرډر راکولی شئ. مونږ به ستاسو آرډر تر تاسو ارومرو در رسو. او دا ما چې څنګه خبره وکړله چې په زلمي پنجداره کې دا پکې تور رنګ دی ډېر زیات ښکلی مزیدار. دغه شانتې په نورو رنګونو کې دا اوس چپلي بوټ دی. په دې کې زموږ سره 3-4 رنګونه دي. دا پکې میرون دی، داسې پکې سپین دی، داسې پکې تور دی. دغه شانتې زموږ سره دا ډېره ښایسته سپلای ده میرون که نه. او څنګه چې ما د دې نه مخکې ذکر کړی دی چې مونږه میډیکیټډ چې نرمۍ او هغه که چېرته څوک خدای مکه د شوګر ناروغي نو هغه هم استعمالولی شي. د دې ترڅنګ زموږ سره په کېډاټ کې ډېرې ښایسته چپلې دي. دا د کېډاټ چپل په نوم باندې نو دا هم په 2 رنګو کې مونږ سره دي. او دغه شانتې نرمې مزیدارې ښکلې. دا په زلمي کې بل یو مزیدار رنګ. دا په پنجداره کې بیا چې موږ وایو مسټرډ ښکلی مزیدار مسټرډ رنګ دی پکې. نو د پنجدارو دغه رنګونه موږ ځکه ډېر راوړي دي 15 رنګه ډېر شی دی. نو په دنیا کې همدغه ښکلي رنګونه چې خلک یې خوښوي. دا پکې داسې میرون غوندې کې رنګ دی. او بیا په دې کې دا بلو رنګ دی. دا بلو رنګ دی. دا هم ډېرو زیاتو ملګرو خوښ کړی دی. او د دې تلی به هم داسې میډیکیټډ وي او کم ملګرو نه لمدې هم شي نو پروا نه کوي. دغه شانتې بیا دا کرن خان سټایل دا پکې یو سپلای د ډېره زیاته ښکلې مزیداره. په دې کې زموږ سره 8-9 رنګونه شته په دغه سپلای کې. نو دا تاسو کولی شئ چې په کېډاټ کې خوښ کړئ. او زه به دې خوا راشم څنګه چې ما ذکر وکړو چې دا زموږ سره د ماشومانو هغه سټاک پروت دی. دا پکې یو بل چپلي بوټ دی ډېر مزیدار. دې ته چاکلیټي چپلي بوټ وایي او ډېر ښکلی نرم مزیدار. دا پکې زموږ سره بیا په چپلي بوټ کې بل رنګ دی ډېر زیات خلکو خوښ کړی. او مونږ لګیا کوشش کوو چې په دې کې مونږ مختلف رنګونه جوړو ډېر رنګونه. دا بیا په زلمي کې سپینه سپلای. او دا را سره ډېر لږ پاتې دي. د خیره سره کوشش کوو چې لوی اختر له نورې هم جوړې کړو. دا ډېره زیاته مزیداره ښکلې نرمه. او څوک چې د سپلو شوقي که نه هغه پوهېږي چې دا کم رنګونه دي کم ډیزاینونه دي. دغه شانتې بیا دا په پنجداره کې یو رنګ مخکې مې وښودلو مسټرډ دی. دا پکې لږ چمکیله دی لږ چمک کوي لږ شاینینګ کوي. او بیا دا چې دې ته هم مسټرډ زلمي ویلی کېږي. او ډېره زیاته ښکلې سپلای ده ډېره پایداره ده. څوک چې هم د سپلای شوق کوي نو هغه باید. او بیا دا چې دی دا پکې چپلي بوټ په سپین رنګ کې دی. نو دغه ټول توکي ستاسو دپاره دي. اوس خو چونکې ګرمي شروع ده نو مونږ هغه د څادرو د پکولونو او هغه لا پورې چې زموږ په پیچ کې ستاسو خوښېږي په ځینو هیوادونو کې یخني ده نو هغه به مونږ تاسو ته درلیږو. دا مونږ چې وایو چې مونږ تاسو له هر څه جوړو نو که دا واسکټ ستاسو خوښېږي که نه ستاسو په ناپ باندې مونږ جوړولی شو. دغه شانتې که ستاسو کالي خوښېږي وطني کالي چې څه ته وایي مونږ چې ځان له جوړو زموږ کاریګر یې تاسو له هم جوړوي. دغه شانتې که دا پنجدارې سپلای دي که پکول دی که شال دی که د زنانو شالونه دي که مفلرې دي که د زنانو سټالرې دي یا د زنانو هغه ټریډیشنل کالي افغاني کالي چې ورته وایي یا نور پنجابي کالي چې ورته وایي. نو تاسو چې هر چېرته تاسو زموږ د فامیل حصه یې د کېډاټ نو مونږ ته آرډر راکولی شئ. خپل ناپ
کنه هغه چې کله بیا تاسو یو ډیزاین خوښ کړئ یا ستاسو کوم ډیزاین خوښي مونږ ته په واتس اپ باندې یا په میسنجر باندې یا په یوټیوب باندې زموږ سره رابطه وکړئ زموږ د نماینده سره هغه به تاسو ډیل کوي ستاسو سره به باقاعده ستاسو د میسج جواب به درکوي نو تاسو خپل توکي خوښ کړئ ناپ مونږ ته راولېږئ فرمایش ورکړئ فرمایش چې څه ته وایي یو اندازه راولېږئ که نه نو که هغه ټریډیشنل افغاني کالي وي که پنجابي کالي وي د زنانو که د زنانو شالونه وي که د ماشومانو دپاره سوټونه وي فراکسي پینسي مزیدار ښکلي مونږ تاسو ته وښودل نو دغه مونږ تاسو ته د نړۍ هر هیواد ته در رسو خو په شرط د دې چې تاسو زموږ سره اړیکه ونیسئ مونږ ته په واتس اپ رابطه وکړئ یا په فیسبوک په ټیک ټاک په انسټاګرام په یوټیوب نو د خبرې مقصد مې د وضاحت دا و چې زمونږ ډېری ملګري مینوال خوښونکي غوښتونکي مشتریان هغوی غواړي چې موږ په کومه لاره ستاسو سره په اړیکه کې شو نو همدغه لارې دي زموږ د واتساپ شمیره په ډسکرپشن کې هم شته موږ یې ورکوو هم تاسو ته یې وایو هم تاسو میسج وکړئ توکي خوښ کړئ هغه چې هر څه توکي د اغوستو وي د پخپو کولو وي د زنانه وي د نارینه وي د ماشومان وي نو موږ به یې تاسو ته ستاسو په ورکړی شوي ادرس د نړۍ هر هیواد ته در رسو او زموږ به هڅه دا وي چې پیور سیز په لاسو جوړ اصلي که هغه شالونه هغه د وړۍ که هغه څپلۍ هغه د څرمنې د چرم ښه چرم ښه کوالټي موږ تر تاسو در ورسوو ځکه چې کې ډاټ یو پښتون برانډ دی د یو پښتون برانډ دی زه ستاسو د وړاندې زه ستاسو په خدمت کې او هڅه مې هم دغه ده چې دغه آنلاین زموږ پښتانه ډېر خلکو ډبولي دي دوکه شوي دي نو چې موږ کوالټي کار معیاري کار او د دوی د خوښې کار دوی ته وکړو او په نړۍ کې چې هر چېرته پښتانه دوی ته بلا مشکلات دي کالي نشي راغوښتلی کالي نه جوړېږي ورته څوک ولا غلط څیز ورولېږي نو د دې دپاره موږ دغه ګام پورته کړی دی نو زموږ یوټیوب چې څومره خلکو سبسکرایب کړی د هغې نړۍ مننه کوم خوشحاله دي اوسي راته اختر را روان دی ستاسو په کورونو کې د خوشحالۍ وي د خوشحالۍ په موقع باندې تاسو موږ ته هر قسمه د اغوستو د څیز آرډر راکولی شئ زموږ به پوره هڅه دا وي چې موږ ستاسو توکې ستاسو په ورکړی شوي ادرس ستاسو په ورکړی شوي نمبر په نوم تر تاسو ارو مرو در ورسوو جی د کې ډاټ درنو لیدونکو څنګه چې ما تاسو ته وویلې چې دغه سپلۍ دا واسکټونه دا کالي دا مونږ تاسو ته هم جوړولی شو که ستاسو پکې کوم رنګ خوښېږي په کې ډاټ کې تر اوسه چې څومره خلکو هم زمونږ د کې ډاټ یوټیوب سبسکرایب کړی دی د هغوی نړۍ مننه کوم اوس چې کوم ملګري راځي هغوی ته هرکلی په خیر راغلی ښه راغلاست مینه او احترامات وایم زمونږ خپله هڅه خپل پوره کوشش هم دغه دی چې ستاسو په معیار باندې مونږ پوره وخیږو نو تاسو هم کولی شئ چې په کې ډاټ کې ځان له د خپلې خوښې توکې خوښ کړئ او موږ ته آرډر راکړئ موږ به یې تر تاسو ارومرو در رسو ځکه چې ستاسو باور زموږ ګټه ده